دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې د ښاري نظم کمیسیون مسؤلینو وویل چې موخه یې په ښار کې د ګڼې ګوڼې ختمول، د پلو لارو خلاصول او د ښار څخه د غیر قانوني رکشاو ویستل دي. کمیسیون کې د ګډو ادارو استاد شامل دي او په ګډه باندې کار کوو. په دې خاطر باندې ښار کې ګڼه ګوڼه ختمه کړو. غیر قانوني ځینې رکشاوې دي، اسناد نه لري، هغه د ښاره وباسو او بیدرونه خلاص کړو. موږ دغه کار ته انشاءالله کار مو یو څه ناڅه کړی دی او لا هم روان یو. تاسو وینئ دغه ډېر سړي پاکې کړي دي او ګډ کمیسیون ټول راجمع دي او کار کوي. بل پلو د اسداباد ښاریانو د اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې د ښار د پاکونې لپاره یې ګډ کمیسیون رامنځته کړی دی. ولس راوځي او هغه بیروبار هغه زمونږ کم لارې چې دي هغه بندې دي، سړکونه هم بند دي، رکشاوانان په خپل ځای باندې ګاډي نه توقف کوي، ډریور په خپل ځای ګاډي نه توقف کوي. موږ ته مننه کوو دغه کمیسیون نه. مننه کوم د ښاروالۍ نه، د اسلامي امارت نه چې کمیسیون ټاکلی دی او راوتي دي ښار ته د ښار د پراخوالي په خاطر باندې چې زینې او د سړکونه پراخه کړل. نو ډېرې زیاته مننه کوو. دغه کمیسیون ډېره مننه کوو چې دغه کړنه یې وکړله او دغه ټول لارې صفا کړه. اسلامي امارت نه غوښتنه کوو چې دغه کړنې نورې هم وکړي چې لارې ټولې صفا شي. د یادونې وړ ده چې د ښاري نظم کمیسیون به په میاشت کې یو ځل د ښار څخه د ګڼې ګوڼې ختمول، پلو لارو خلاصول او د ښار څخه د غیر قانوني رکشاو ویستو په موخه کمپاین ترسره کوي.